دا د اومې ناحیې د عمر خان لیسې د رای ورکولو مرکز دی چې په دې مرکز کې 7 سایټونه موقعیت لري. 3 د ښځو دپاره او 4 د نارینهو دپاره ځانګړي شوي دي. خو له بده مرغه دغه مرکز 8 بجې شاوخوا پرانیستل شو. دلته ساعت په ساعت خلک ډېرېږي او غواړي چې خپل راتلونکي ولسمشر او د ولایتي شورا نماینده وټاکي.